هموطنای بیوطن غریب ما هست. دیگه خواستیم امروز برنامه خود در ساحه پارک‌های صنعتی که ساحه تجارتی است. البته اینجا اکثریت از فابریکا و تایندید پارم څه فکر در سرش کنه. بعد یو سم انجینر یا دفتر شو چې دې کارونه خلاص شو. ماشاءالله ماشاءالله. همیشه انسان په کار په غریبۍ باندې بد نه ښکاري. خودم ډیر خراب شي ته لګي خو ته ودرېږه. که د پکې خو دې ډېرې خرابې کړي دي خاورو کې لکه چې تمام ورځ او همداسې په دې سړک باندې روان یم کوم چې ګیرډان ډوبۍ رڼا پکې همداسې نه تېرېږي بس وینې تېره بیچاره که اوسه کنه خداوند رحم زندگی کنه کاکا جان را قبول کو خداوند خوش و آرام داشته باشه انشالله که خداوند مهربان است چیزی گفتنی داشته باشه کاکاوش 50 لس فامیل هغه لس نفر فامیل هستی او څو اولاد جان روزه چطور میگذره خوب است از الله راضی هستم ناشکری نمیکنم یکم یا زیاد میکنم چی وقت 200 میشه چی وقت 300 میشه 200 300 چند نفر هستین در فامیل یا دو تا ما سودا میکنم خب فامیل چند نفر هستین فامیل 5 تا هستیم بازی میرسه 2 تا 3 تا خماس خود 2 تا نان هم نمیشه نه لالا بچه چیز نمیشه بسم الله الرحمن الرحیم سلام و خدمت تک تک عزیزای و بیننده های چینل یوتیوب افغانستان. امید که جور صحتمند باشین و روزه خوبی داشته باشین. امروز هم آمدیم در ادامه برنامه هایی که به شما عزیزان ساختیم. یکی از برنامه های کمک رسانی به هموطنای بیوطن غریب ما هست. دیگه خواستیم امروز برنامه خود در ساحه پارک‌های صنعتی که ساحه تجارتی است. البته اینجا اکثریت از فابریکا و تاجرها می باشه. آمدیم برنامه خود در اینجا بسازیم تا ببینیم که تجارهای ما مردم ها که به کدام اندازه به کدام مقدار همراه ما هموطنای عزیز و بیچاره ما که در این ساحه موقعیت دارن کارآچیوان هستن و کاروبار میکنن و کدام اندازه همراه از یا تاجرای ما کمک کرده و ما میتونیم تا کدام اندازه همراه که با فقر و غریبی دست و پنجه نرم میکنه تا کدام اندازه ما میتونیم همراه از اینا کمک و همکاری کنیم. یک تشکری خاص میکنیم از اجمل جان و صابر جان از کشور لندن که حامی برنامه ما هستند و همراه مردم بیچاره ما کمک کردن که او کمک از اونها را به مردم فقیر بیچاره خود کسی که مستحق از این است ان شاء الله میرسانیم. تا آخر برنامه با ما باشین. لایک و سابسکرایب چینل ما از یادتان نره. ان شاء الله بیننده برنامه ما تا آخر باشین. سلام علیکم. کی جور بخیر؟ خیر جور تمام. چیرته روانه؟ دا زیکور بالا دا خاص. نوم دې څه ده؟ نوم مصطفی. مصطفی جان کار ته راوته چې شه در ټول کړی دي. دا خاصم راوړ کور. که خاص دې راوړي کور ته دا خرڅي که خپل کور ته وړي سوځول. کور ته وړي خاص نشته. څو نفر هستي کورنۍ کې؟ کور کې به 8 کسه. 8 کسه هستي. مشر ورور دې شته که مشر دی؟ نه ایمانه مشر نشته. مکتب هم وایي؟ څوم صنف کې؟ دا چې ته کور ته وړې سوځوي د کور ته کار روزګار څوک کوي لکه د کور ضرورتونه هم څوک پوره کوي ډوډۍ دې ته ورته نور شیان پلار هم د وزې کوم یو څو روپۍ برابر شي هغه راوړي. ژوند زندګي څنګه تېرېږي روژه څنګه تېره شوه؟ بس نو تېرېږي د ډاکو پوکه باندې هغه کوو تېروي. څه غواړې آینده کې سره د دې کارو چې درسونه هم وای د آیندې دپاره هم څه فکر در سره شته که نه؟ باید یو سم انجینر یا دفتر شو چې د دې کارونه خلاص شو. ماشاءالله ماشاءالله. همیشه انسان په کار په غریبۍ باندې بد نه ښکاري. کار غریبي همت د نر دپاره ډېر ښه شی ده خو هېڅکله هغه اصلي شیان چې د تا ټول عمر آینده جوړېږي ټولنې ته خدمت کوي هغه درس د تعلیم د هېڅکله د دې شي نه فکر مه اړوه. سره د دې چې دا کارونه کې زحمت باسې کور ته یو مړی حلاله روزي پیدا کړي دې څنګه درس کې هم ډېر کوشش وکړه تر څو خپلو ارمانو ته ورسېږي. اختر ته دې کالي کړي که نه؟ کړي م دي خو پیسې نشته چې راوړي. ښه د خیاط پیسې در سره نشته دي؟ لږ هغه کوو که پیدا شوی. ښه مننه. خدای دې خوشحاله او آباده لره. الله دې وکړي چې تاسو ژوند هم د فقر د بیچارګۍ نه ایسته شي. نو دا 1500 افغانۍ به موږ تاسو ته هدیه کړو. ته به د اختر کالي پې باندې راواخلې
څه احساس لري؟ خوشاله، خفه، د لیدونکو نه څه هیله تمه توقع لري چې تر څو د خپلو کومکو ته نور هم ادامه ورکړي موږ وکوئ چې تاسو بېوزلو سره کومکونه وکړي؟ لیدونکو نه څه بس خوشاله دا کومکونه چې هغه ولا ډېر خوشاله یو خلک هم کار نه لګي هغه شي موږ هم خوشاله شو د زړه د خلاصه دې ونه خندلې. مننه، خدای دې مل شه، ښه وخت ولرې، خدای په امان. ښه تاسو چې کوئ څنګه یې؟ نوم دې چې ده؟ سلګۍ جانې، څو کلنه یې؟ خپل عمر دې درته زده ده؟ څه شی ده په بوجۍ کې دې څه شی دي؟ دې راوباسه دا بوجۍ نه د ډوډۍ. وایي څه وخت راوتې ته؟ ښه ته راوباسه څپلک یې راوباسه. دا چا در سره کومک وکاوه؟ دا وړکۍ کور ته در کتابله راوباسه. دا بل څه شی دی؟ ښه دا په مسالۍ څپلکې تا ته ده کړي. څه وخت راوتې؟ سبایي نه چې راوتې ایله یوه ډوډۍ دې کار کړی ده؟ څو نفر هستې په عامل کې؟ شپږ نفر هستئ. ښه دی دې څه کېږي؟ اسم نه کېږي. ښه اوس بېګا ته چې ځې تا خو یوه ډوډۍ د شپږ نفره فامیل ده، دا به څنګه ورسوئ؟ ته مهرانه فاتې. ښه اختر څنګه د اختر را روانه کالي دې کړي که نه؟ اختر سودا م اخیستې که سودا هم نه لرې؟ پلار خو دې ژوندی ده؟ مور دې ژوندۍ ده. تنها ته راوځې د خیرات پسې که نور کورنۍ دې هم راوځي څوک؟ دا د خور ده. آفرین. درس وایې؟ کوم صنف کې؟ دوم کې. ماشاءالله دوم صنف کې خط دې زده کړی؟ اوس دا خو به ډېره سخت دی چې سهار نه ته راوتې او تا سره یوه ډوډۍ ده، د یوه ډوډۍ خو نه رسېږي که کور کې درسره جنګ وکړي. ډېر کوي. راشه راوړاندې شه. هغه د خور هم ده. که قربان دې زه شم کاکا جار شي، خور دې هم در سره ده. ته به دا وخت دا د موږ د اذان افغانستان د چینل د خوا 500 افغانۍ تا ته هدیه ده، صدقه ده، او دا به دواړه ماښام ته د خیره سره روژه ماتې به باندې کور ته یوسې. ښه څه شی به پرې واخلې؟ انا ډوډۍ اخلې؟ زه کاکا جار شي درس وایې ښه، مکتب خوشنگی ښه. وضعیت اقتصادی مردم بیچاره ما خیلی خراب است. در ادامه برنامه ما میبینیم که یک دانه بچگک جوان آیسکریم میفروشه. میم احوال از این میبینیم که روزه سرش چه قسم جور میشه. سلام علیکم، ستړی میشه؟ نوم دې چی ده؟ عرفان جان، څنګه روژې سره؟ روژه په خیر تیریږي؟ روژه که بوزه؟ روژه؟ چیرته روانه په خیر؟ ولا پرون تلم کار ته، نور رالم هلته لګېد حساب مې وکړ، ټولې راته 80 روپۍ پاتې وې. که نن دې 80 روپۍ کار کړی او که پرون؟ پرون وتی وم سبای کې، بیا پرون مازدیګر رالم، حسابي مې اوس کړله، مې 80 روپۍ راته پاتې وې. تاسو مې کته مې دوی به راسره کومک وکړي. ښه څو نفر هستې فامیل کې؟ فامیل 9 نفره. که 9 نفره او 80 روپۍ افغانۍ، دا به ته څه شی واخلې؟ څه زه ویسم او څه مې بل وړکی ورور ویسي، بس ګزاره پې وسي. پلارجان ژوندی ده؟ څه کار کوي؟ کار نه کوي. مکتب خو نه وایي؟ اوس 80 روپۍ چې ته پیدا کړې، خو 80 اصل به د ورور پیدا کړي، دا خو په دې باندې خو هېڅ شی هم نه کېږي که نه؟ دا به نو ډوډۍ کې څه شی به کړي چې شناختر ته دې څه کالي جامې یې کړي؟ رښتیا؟ پښې خو دې هم ډېرې خراب شوي، ته لږ دې خوا ته ودرېږه. ښه د پښې خو دې ډېرې خرابې کړي دي، خاورو کې لکه چې تمام ورځ دي. او همداسې په دې سړک باندې روان یم، کوم چې ګیرډان ډوبۍ رڼا پکې همداسې نه تېرېږي، بس وینې تېره کړو. ښه لیدونکو نه څه هیله لرې؟ موږ دا برنامه د همدې دپاره جوړه کړې ده تر څو زموږ هغه درانه هېوادوال کومکونه وکړي، موږ هغه کومکونه تاسو ته ورسوو. د لیدونکو نه څه هیله لرې؟ کوی شئ هغه دوستانو ته چې اقتصادي وضعیت یې ښه ده او زموږ او تاسو ویډیو ویني، د هغو نه څه هیله غوښتنه لري چې څه وکړي، تاسو سره څه رقم کومکونه وکړي؟ موږ سره چې څه کومک راوړي، بس موږ ته کومک راکړي، بس نور. بله ورځ هم چې سړی راغی نو رئیس ته ما پلار مې وغوښته باندې، هغه ته 1500 روپۍ په دې باندې چې کور ته چې ویسه نور ته بیا هغه پلار مې راوړه پرې راوړه، بیا نور روپۍ نه وړي. اجمل جان، الله جل جلاله په موږ او تاسو ټولو رحمېږي. دا د موږ د اذان افغانستان د یوټیوب چینل د خوا نه تاسو سره مرسته ده او قبوله یې کړه.
نو الله دې په ټولو ورحمېږي. څنګه خوشحاله شوې که نه؟ خیال خندا دې ضعیفه ده. درنو لیدونکو د خپرونې په ادامه کې موږ بیا هم هغه مستحقین لټو په دې ساحه کې چې هغه واقعا هم د دغه کومک مستحق او د حق حقدار ته وسپارو. نو تر پایه د موږ سره اوسئ. سلام علیکم کاکا جان، خوب هستی؟ خیرتی است؟ بخیر؟ خوب هستی، شکر خدا. اسم مبارکتان؟ متیولا. کاکا جان خوب هستی؟ صحت شما خوب است؟ بخیر باش متیولا. چطور هستی؟ امرای رمضان چطور است؟ مگذره خوب هستی انشالله؟ روزه بخیر میگذره؟ بخیر باشه. کجا روان هستی بخیر؟ طرف بگرام میرم. او طرف خانه روان هستی؟ خانه همونجا است. چطور است وضعیت اقتصادی؟ چطور است زندگی؟ چطور میگذره؟ والا خوب است، شکر است دیگه. نمیذاره دیگه. عجیبانه است. کجا کار میکنی؟ نه 16 است. میکنه ماشی که برات میرسه چارو پردیت میشه؟ والا خوب است، یک چیز گذران میشه از هیچ کس. فامیل چطور است؟ تعداد فامیل زیاد است کم است؟ نام خدا ما شما که میبینیم فامیلای ما شما خو خیلی نام خدا زیاد است نه؟ چطور است رسیدگی به فامیل میشه؟ والا دیگه زندگی خانه کرایه از باریکه و فیله خانه مردم است، از این مشکلات نویجه میره. اینجا کرایه پورا کردن نمیتونست. خو خانه از خود است کرایی است؟ نه از دیگه نفر است. او دایم چند معاش داری کاکا جان؟ بله. معاش چند است؟ معاش 10,000. 10,000 افغانی چقدر باز کرای خانه را میدی؟ کرای خانه نمیتونم، کرای موتر 3,500 میشه روزمره، روز میرم نه. بازی 5-6 هزار افغانی که میمانه میتونی فامیل نفقه دیگه ضرورت هایش پورا کنی؟ ما گفتن اما قرض یا خداوند سر کل ما شما را هم کنه. قسمی که شما گفتین که در این ساحه هستین فعلا این ساحه تجارتی است، اینجا اکثریت پارکای صنعتی هستن، فابریکه است. تو کدام وقت آمده که تجار دیگه مردم هم اینجا کمک کرده باشه تو را دیده باشه یا نه که او تو کدام چیز رخ نداره؟ این سایه هم نیست، معلوم هم نیست که برای دیگه بچه ها اگر داده باشه ما مکدوران کنه است. این جمعیه گذارم است که نیم میرم. خب کاکا جان قسمی که شاید هستیم دیگه روزم خلاص میشه، رمضان هم بخیر خلاص میشه، عید هم نزدیک است. باید چی کردین چی نکردین؟ نه والا هیچ. سودا عیدی را گرفتی نگرفتی؟ نه کالا نه دیگه نه دیگه. یک سیمیان نخود خریدیم بس. یک سیمیان نخود خریدی، کالا چیزی را جور نکردی؟ فامیل هم همه قسم دیگه به هیچ کس چیزی نکردی؟ والا خوب است دیگه، بچه ندارم، مال خدا دختر است کردم. تنها صورت است. اولادا درس مرس میخوانه، مکتب میره نمیره؟ خود هستن. بسیار خود هستن. ما بسیار وقت توی کردیم. خب کاکا جان خداوند سر کل ما شما را هم کنه. انشالله که دوستا و عزیزا ویدیو شما را میبینه، خدا کنه که دیگه هم کمک های خدا بیشتر و بیشتر کنه تا ما بتونیم کمک های عزیزا و دوستای خدا به شما مستقیم برسونیم. حالی از طرف یوتیوب چینل آذان افغانستان که است دوستا که کمک کردن ما میخواهیم امو 1,000 افغانی را کاکا جان به شما هدیه کنیم. دیگه خداوند همه ما شما را، همه مردم افغانستان از فقر و بیچارگی عفو کنه. خداوند رحم زندگی کنه. کاکا جان را قبول کو. خداوند خوش و آرام داشته باشه ان شاء الله که خداوند مهربان است. چیزی گفتنی داشته باشه؟ چیز گفتنی داشته باشه از بیننده های عزیز؟ میخوایم که صلح آرامی خوشی در وطن ما بسیار است. امی کامیابی ما شما این نیست. ان شاء الله که طرف خانه روان است، خوش شدی نشدی؟ برای خوش هستم ان شاء الله. سودای ما میشه ان شاء الله. خیر ببینه هر کسی که کمک کرد. ان شاء الله که ما دیگه هم کوشش خدا میکنیم که عزیزا دوستای ما دیگه هم کمک کنه، ما کمک به شما برسانیم. دیگه کاکا جان روزو افطاری خوش برات میخوایم، همچنان ایدی که پیش روی داشته باشی، خداوند سرت خوش و به خوبی بگذاره. شما عزیزان و دوستان و لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده د افغانستان ټول خلک د فقر د بیچارګۍ سره لاس او په ګریوان دي. دا یو تن د هغو هیوادوالو څخه و چې د ښاروالۍ کې وظیفه ده او هغه معاش چې دی لري په هغې باندې چاره پرده نه کېږي، ځکه اوس کرایې جګې دي او کوم نرخونه چې په بازار کې دي هغه هم ډېر لوړ تللي دي. دوی نشي کولی چې خپلې کورنۍ ته رسیدګي کړي او لکه څنګه چې تاسو د کاکا په څرګندونو کې واورېدله، نشي کولی چې دی اختر ته خپله سودا هم واخلي. هغه کوم کومک چې اجمل جان او صابر جان او داسې نورو دوستانو زموږ
موږ د یوټیوب چینل سره کړی او هغه موږ ان شاء الله چې خپلو مستحقینو ته توضیح کوو نو تر برنامه تا آخره پورې تر پای شیبو پورې زموږ سره اوسئ. در قسمت ادامه برنامه میبینیم که دو تا کاکای سپید از بسیار دور متوجه ما هستند. معلوم میشه که یک چشم امید طرف ما گرفته. میایم احوال اردیشان پرسان میکنیم که چی وضعیت دارن. سلام علیکم کاکا. څنګه کاکا نوم مبارک دی؟ نواب. نواب خان څنګه روژې سره؟ والله خو انجینر صاحب. ښه روژې سره څنګه د کار دې کړی نن که نه؟ یو 50 روپۍ مې کړی ده. کاکوش 50 لس فامیله هغه 10 نفره فامیل هستی؟ څو اولاد دي خپل؟ زما 10 فامیله دي. ماشاءالله ماشاءالله. تا چې 50 افغانۍ نن کار کړی د خدا که ته ماښامه کښېنې کېدای شي 100 افغانۍ شي دا رسیدګي کوی چې ته غټې کورنۍ ته؟ یاره یقین مې نه راځي. کور د خپل لکه کرایي ده؟ والا په کرایي وي. کور د هم کرایي ده؟ اولادو باندې د درس سبق وایې که نه؟ والا مدرسې ته مې اچولی ده. یو قرآن کریم یې حفظ کړی دی ماشاءالله او یو دا اوس په ختمېدو کې ده. ښه ډېر ښه. روژه څنګه تېره شوله؟ روژه خو نن آخري روژه ده. والا روژه ښه ده بس تېره شو بس په خلکو باندې ښه صحیح تېره شو. اوس دغسې کارونه نشته در په درې د دې خوا هم ګرځو هخوا ته هم ګرځو. تمامه ورځ مې وهلی 50 روپۍ نه 1 روپۍ نه ما جګه کار کړی نه. دا 50 روپۍ خو حتی هغه وچه ډوډۍ هم نه کېږي که نه؟ نه کېږي. ښه کاکا د اختر هم را روان ده لکه یا به 2 روژې پاتې 2 ورځې بعد کېدای شي اختر شي. اختر ته د سودا کالي جامې تا اولادو ته کورنۍ ته کړي که نه؟ نه والا هېڅ شی مې ملا کې کړي کار نشته بس روزګار نشته. مخکې خو کارونه وو اوس والا کارونه مزه هم نشته. دا پرون هم وړکی زوی مې جړلی غټ زوی مې ویل لالا وایي ما ته کالي واخله ما پوهې بچې خدای مهربان دی چې یو مسلمان ته پیسې راکړي درته تیارې کالي اخلم او سپلی هر څه خلاص. بیننده های عزیز قسمی که ما شما بینیم وضعیت شهروند ما خیلی خراب است. به گفته از اینا که 10 نفر فامیل داره و صبح تا حال 6 تا 50 افغانی کار کرده. دیگه 50 افغانی اگر سنجش کنیم حتی نان خوش که 2-3 نفر هم نمیشه. دیگه خداوند سر هموطن ما هم رحم کنه و خداوند سر مردم تاجرای ما کسایی که وضعیت اقتصادیشان خوب است سر از اونها هم رحم کنه که تا بتونه به مردم نیازمند جامعه ما کمک کنه. کاکا نن به روژه ماتې ته د چی کور ته وړي نه دي وړي؟ نه ده مې وړی یاره نه ده مې وړی والا. دې ځینه چې زه تش لاس دی او مجبوره نو تش به لاړ شو. دوکانداران قرض هم نه ورکوي چې سودا مودا ترې نه واخلې پوه شې. نور دغسې کور کرام 2000 روپۍ 3000 کرام اخلي. ما نرکول والا راغلی و چې یا پیسې راکړه او که نه راکړې دې ځای نه ووځه. ښه تا ته ویلي چې که کرا نشي راکوې ووځه. مننه. تا اواز انشاءالله ټولو درنو لیدونکو ولیدو. الله دې وکړي چې هغوی کومکونه موږ ته راورسوي موږ او تاسو ته ورسوو. نو کاکا موږ به تا سره څه مرسته وکړو نو الله دې وکړي چې بېګا ته پې ښایسته روژه ماتې ته تېر کړي. د دې لیدونکو نه څه هیله لرې څه تمه توقع لرې لیدونکي تا غږ اوري تا ویني څه هیله لرې دغه تجارانو دغه افرادو نه چې اقتصادي وضعیت یې ښه ده؟ والا نو بس دغسې حالات دی اوس انجینر صاحب. خدای دې بیا د موږ او تاسو غیبي ثواب وکړي چې موږ خلکو سره ورسم وکړو. پوه شې هغلته یو سړی و ما ورته لاړم ما دوکان رنګی ورته مې په خوله یاد کړم مالې حاجي صاحب مالې چې څه زکات مکات پیسې دې مې باسطلی که نه وایي موږ زکاتونه چاته نه ورکړو. بس همدغسې راغلم بس. تجارو شرکت ته ورغلی وې؟ او شرکت ته ورغلی وم. څه احساس لرې چې دا کومک موږ وکړو چې انشاءالله دا به اختر ته سودا کې که بېګا ته به بې روژه ماتې ښایسته تېره کړي؟ دا روژه ماتې به تېره کړو لږ سودا مودا هم واخلو. اوس هلته کالي مې یو 2000 روپۍ نور هم غواړي چې کالي مالي واخله ماشومان ته دې بس نور دغسې حساب نه وم. خدای مهربانه ده خدای به رحم وکړي. خوشحاله یې که نه؟ او خوشحاله یم. موږ ته خو د کاکا دعا ونه کړه د مشرانو دعا ډېرې د ځوانانو په حق کې لګېږي تا خو موږ ته دعا ونه کړه.
ولی مونږ تاسو سره غیبي صاحب وکړه استاد. خیر سه مننه. الله دې په موږ تاسو ټول ورحمت ډیره مننه. قسمی که ببینید کاکای سپید دیگه ما هم شیشته فکر میکنم که تکلیف هم داره. میایم که تازی هم مصاحبه میکنیم که چی وضعیت اقتصادی دارن. کاکا سلام علیکم. چطور هستی کاکا؟ خوب هستی جانتان دور است. صحت شما خوب است خیرتی است؟ چطور در سایه شیشتی چطور هستی کت روزه؟ شکر تیر میشه هوا یخ است. الان روان هوا یخ است. گرمی نیست قدم بخوام. ما سال در گرمی هستم تمام روزه را تیر کردیم. کمک اگر روی در طرف کمره کنی بهتر میشه. خب کاکا جان روزه چطور میگذره؟ خوب است. از الله راضی هستم. ناشکری نمیکنم یکم یا زیاد میکنم. یعنی میشه سیستم از تو فتال یک اشتار فکر کردیم نمیشه وقت ماسه. خب خداوند رحم کنه. چند نفر هستین فامیل کاکا جان؟ 7 نفر. چرا بکنیم 10 نفر 12 نفر؟ 7 نفر. تو که روز 70 80 الی 100 افغانی اینجا پیدا میکنی این خب 7 نفر نمیرسه کاکا جان. نه چی کنیم دیگه چاره چیه؟ چاره چیه است که نه بچه‌ام ندارم کل دخترها دارم. از پای من بنداشای دکتر. خب میتونیم پایت ببینیم کاکا جان دو پایتان صدمه دیده؟ حرکت کردن نمیتونم. خب گشته نمیتونم دمی سایه شیشتی اگر کسی تیر میشد میتونم سرسا دیوالا بگیرم باز اجازت دارم حرکت کردن. دیگه با امید خداوند زیر سایه شیشتی اگر کسی آمد کتت کمک کتی نگنیشم نمیکنم از کسی نمیتونم الان مالک از کسی داد میگیرم نظر نمیگیرم. خب کاکا جان پایه تان زخمی است اینجا که می 100 افغانی 80 افغانی هم خیلی مشکل است. خلاص اگر مشکل است صبر خدا به خدا میکنیم. بیشک ما شما مسلمان هستیم ان شاء الله همیشه باید عقیده ما توکل ما به خداوند باشه و همت هم چیز ضروری است. باید همت کنیم کار کنیم و قسمی که ما و بیننده ها شما را میبینیم شما از ناحیه پا اسیب دارین یعنی تکلیف دارین نمیتونین کار روزگار کنین و دست درازی هم نمیشه نه؟ نمیکنم نه دست درازی هم بکنم مونگه خدا شده نمیده اگر بگم دندانم دارم یک دندانم نیست. کاکا جان خوبترین گپیتمی است که بر علاوه ازی که پایتان هم زخمی است فامیلتان هم کلان دست به کس دراز نمیکنید شیشتی نگه کسی خدایی کمک کرد اگر یعنی کاکایی دام نزدیک سودای دی چیزی گرفتین یعنی دیگه کالا نداریم یک دیگه نداریم چیز دیر میشه که بخوریم دیر میشه نخوریم دیر میشه. خداوند رحم کنه بیننده های ما را که میبینین چی گفتنی دارین به بیننده های ما؟ بیننده هایتون یعنی گفتنی را داریم خدای به خیر برسان یعنی روزه را به خیر سرسان تیر کنه صبر خدا به خدا کنه خلاص امیدی از کلشان خوشحال هستیم از دولت خدا خوشحال هستیم از کل اگه خوشحال هستیم. کاکا جان امو زیاد مردم ویدیو شما را میبینه وضعیت اقتصادیشان خیلی خوب است تاجرها هستن کاروباری هستن چی پیشنهاد داری به او؟ پیشنهاد که کاروباری هستن که مثلا تجارت اگر کسی نمی زکات خود سرسایه خود خود رو داده و مسکینی بیچاره غریب بده یا به مدرسه بده به یک جای بده هم کمک کنه هم وقت داره. بیننده های عزیز قسمی که ما شما دیدین کاکا جان وردی پای شام زخمی است وضعیت اقتصادیشان خیلی خراب است و بازم خواهش میکنم از مردم که وضعیت اقتصادیشان خوب است که کمک کنن امرای همین مردم بیچاره خود دیگه چاره ندارن کار نیست روزگار نیست یک چیز معلوم دار است همگی با این مشکلات روبرو هستند دیگه. کاکا جان ما میخوایم که یک کمک با شما داشته باشیم تا که بتانین که عیدتان خوش و چیز داشته باشین کاکا جان. کاکا جان دیگه صدقه است خداوند. چی میخری؟ یک دو سه سیگار خمیشه برای ما مثلا روغن خمیشه اگر در خانه روغن نباشه ایزم دیگر کلچم میوان نباشه چه رقم میشه. کاکا جان انشالله که دوستا عزیزای ما هرچی کمک های بیشتر کنن ما مقسم همراه مردم بیچاره خود بیشتر کمک میکنیم دیگه. بار نیز مواد مرا کسی دادن نیز مواد هم نگرفتین در مخواست کمک کنم این اولین بار است خود بیدمیش میکنم کمک او در بسته رمضان اولین بار است که کتتان کمک شد. انشالله که چینل یوتیوب اذان افغانستان همیشه تلاش های خود در برنامه کده و میخواه که همراه کل مردم خود کمک داشته وقت خوش داشته باشید. زنده باشید. عزیزان میریم دیگه احوال دیگه مردم ما را میگیریم با ما باشید. عزیزان دوستان
عزیزای محترم، قسمی که شاید وضعیت اقتصادی بد مردم ما هستیم، یک دو خوراکای ما ششته میخوایم از این که امروز از اینا یک مصاحبه کوتاه داشته باشیم که چطور از وضعیت اقتصادی از اینا روزه و رمضان چطور گذشت. خوراک سلام علیکم. سلام علیکم. اسم مبارک؟ اسما. خب خوراک اسم خودت؟ آسیا. خب آسیا جان چی میفروشی؟ خرما. خب خرما میفروشین. خب این خرما را میفروشین؟ اردیتان خرما میفروشین؟ خب این دانه چنده؟ 30 روپیه. 30 روپیه. روزی چقدر میفروشین از این خرما؟ چی وقت 200 میشه، چی وقت 300 میشه. 200 300. چند نفر هستین در فامیل؟ 10 نفر. 10 نفر ماشاءالله. 10 نفر تعدادش فامیلتان هم زیاد از بازی 200 300 افغانی میشه که سودا چیز خانه تان شد. باز دیگه چی میشه چیز نمیشه. خب خیلی خوب. چطور از کار تو؟ حالا دیگه نشکری نمیکنیم. درس خونه خوانده نه؟ نه والا. خب این خرما را که 300 است تو چند روپیه روزی پیدا میکنی؟ روز از ما کم است، 200 300 میشه. چند نفر هستین در فامیل؟ 11. ماشاءالله 11 نفر 200 افغانی. دیگه هم کسی هست که کار کنه در خانه یعنی؟ نه ما خودم هستیم. علاقه به درس خواندن دارین ندارین؟ خب ما چیزی که واسه توان ما باشه امروزتان کمک میکنیم. انشالله خداوند سر وضعیت اقتصادی همه مردم ما شما رحم کنه. دیگه بیننده های ما شما را دیده انشالله کوشش میکنیم امروزتان بگیرین اردیتان انشالله افطاری چیزی کنین. چیز گفتنی دارین به بیننده ها میتون؟ گفتنی ندارین؟ خب عزیزای دوستداران ما کل گفتنی مردم کشور ما که است وضعیت اقتصادیشان خراب است. دیگه چیزی که واسه توان ما باشه ما امروز مردم خود کمک میکنیم. دیگه در ادامه برنامه با ما باشین که هموطنای دیگه ما را ببینین. ریزه بخلاص خلاص شکرک شد زمرک شد خلاص شد. بیننده های عزیز آمدیم اینجا خواهر ما ششته امروز از یک مصاحبه کوتاه می داشت. خواهر جان سلام علیکم. علیکم بیادر جان، جور هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر، زنده باشین. این اولادای تن از بچیت است؟ بله بچیم است بچیم. چطور هستی؟ خواهر جان چطور است؟ روزه بخیر میگذره؟ بخیر باشین بچیم. ایدام پیش روی است روزه چطور گذشت؟ با چی گرفتین نگرفتین؟ نه بچیم چیز نگرفتیم، نه در بچیم مشتکایم کالا گرفتیم، نه به خود کالا گرفتیم، هیچ چیز خدای بخوانیم ندارم. روز چند روپیه پیدا میکنی ماست میفروشی خاله جان؟ بله. روز چند تا ماست سودا میکنی؟ روز 1 تا یا 2 تا ماست سودا میکنم. خب فامیل چند نفر هستی؟ فامیل 5 تا هستیم. بازی میرسه 2 تا 3 تا ماست خود 2 تا نان هم نمیشه؟ نه لالا بچیم هیچ چیز نمیشه. قابلت کنگوش نه بخوانه تو تگیست. چی گفتنی داری به بیننده های عزیز ما میتونی بگوی؟ گفتنی داریم که برای ما یک چیزی کمک کنه که به ما اولادکان ما چیزی برش بگیریم. این دست خود ما یک چیزی بگیریم بچی. تشکر خواهر جان. همیشه از طرف ما صدقه بگیرین. دیگه کوشش میکنیم تلاش میکنیم ما کمکای دوست عزیزای دیگه خودم براتون برسانیم. خیر ببینیم. یک جهان تشکر بچیم. خیر ببینیم. وقت خوش. تشکر خواهر جان، وقت خوش شد. عزیزان در ادامه برنامه با ما باشین انشالله که تو مستحقین دیگر ما به شما معرفی میکنیم پیدا میکنیم. کسی که مستحق باشه بتانیم همین کمک ها را به اونا برسانیم. با ما باشین. عزیزان گرامی باز هم آمدیم پیش یک کاکا که پرسان ازیر کنه. کاکا اجازه است بشینو؟ سلام علیکم کاکا. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ تشکر. اسم مبارک؟ معلم. معلم صاحب چطور هستی که روزه؟ هستم خوب هستم. خب روزه انشالله بخیر میگذره؟ خیر تیر میشه. چند نفر هستین در فامیل؟ 12 نفر. ماشاءالله. چند روپیه باز اینجا پیدا میکنی؟ والا 100 میشه و 1.5 میشه. 100 یک افغانی 1.5 افغانی باز به فامیل کلا میشه یک چیز میشه و چطور کنیم؟ ایدام بخیر نزدیک است. نزدیک بخیر. و این سودا و لباس چیزی که چیز نگرفتیم. وضعیت اقتصادی مردم ما شما خیلی خراب شده. از بیننده های عزیز چیز توقع داری؟ چیز پیشنهاد داری؟ بخیر باش.
و کاکا جان چینل یوتیوب اذان افغانستان میخوایم را شما کمک کنه، یک کمک بگیرین که خداوند قبول کنه. انشالله که یک افطاری خوش داشته باشین، خداوند هم کنه بالای ما شما کاکا جان. دیگه وقتتان نمیگیرم، عید خوش داشته باشی. چی احساس داری کاکا؟ خیلی جور باش، خدا خیراتن قبول کنه.